سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ نړیوالې شورا د افغانستان په اړه غوره پریکړې وکړې. د کرکټ نړیوالې شورا په کلنۍ غونډه کې چې نن په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه، د افغانستان کرکټ په اړه غوره پریکړې وشوې چې له مخې به یې د افغانستان کرکټ ته لا توجه زیاته سي. په دغه غونډه کې د افغانستان د راتلونکو سیالیو پروګرام هم تایید شو او د افغانستان کرکټ بورډ رسمي روزونکو ته د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د روان کال د می میاشتې له 20 تر 30 نیټې پورې د 3 درجې روزنې پروګرام وسی چې پکې به د افغانستان 10 روزونکي ګډون وکړي. کرکټ بورډ وايي د کرکټ نړیواله شورا په نږدې راتلونکي کې د لوړو کارکردګۍ پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به 4 بشپړه او 2 درجه غړیتوب لرونکي هیوادونه لوبې کوي. بورډ وايي افغانستان سره به د تخنیکي همکارۍ او د کرکټ ظرفیت لوړونې په برخه کې لا ډېرې همکارۍ کیږي ترڅو په یاده برخه کې افغانستان پر ځان لا ډېر بسیا سي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه له دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې هم له ګډون وروسته ورته لاسته راوړنې او غوره پریکړې درلودې.